شرک وای ستا شرک ستا ویل کیږي شرک دیتا وای چې الله سره یو سره برابر کې شریک کې اثبات الشریک لله تبارک وتعالى اثبات الشریک لله تبارک وتعالى الله له مرګري او شریک پیدا کول اوهو ډېر خطرناک جرم دا بخل نشتا حضرت ابراهیم علیہ السلام پلارو آزر دا قیامت پر ورځ باندې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام با فرمایي چې ابراهیم علیہ السلام به ولاړی او دا آزر باندې به حکم وشي په پلار باندې چې د دوزخ ته وغورځوي ابراهیم علیہ السلام باندې کې پریشان شي الله ما خو تا ته سوال کړو چې ولا تخذ ما به د قیامت پر ورځ نه رسوا کې ما به ذلیله کې نه او تا ما تا دا سوال قبول کړی چې نه رسوا کوم ایو خزي من خزي ابي وزما پلار ته رسوا کیږي دا زما بیزتی نه ده زما پلار ته جهنم ته دي دا زما بیزتی نه ده رب العالمین بس چلو کی ابراهیم علیہ السلام ته وی بر وګوره چې بر وګوري ویلان دی وګوره نو دا پلار به ولا الله پاک په یو ډېر ښه شکل به مګي تناسخ مونږ نه من شکل به اغي او په ګندګي کې او په غولو په مردارو ککړ به وت الله خي په دومره خاص وصف به وت الله خي چې ابراهيم عليه السلام به کرکو کې رستو بدي شي فرشتي به د خپونه اونې چې په جهنم کې به ورغزار کې الله به اعلان کوي اے ابراهيم خفکیګه ما ان الله حرم الجنه على المشركين الله په کافر جنت حرام کړی مشرک جنت نشته دا ټول پیسې چې الله په مشرکانو باندې جنت مکمل حرام کړی دی چې چا الله سره شرک کړي سوال نه پیدا کیږي چې دې جنت ته لاړ شي دې به جنت ته نه بس د ابراهیم علیه السلام په ځل کې به الله دومره نفرت پیدا کړي چې دا غي نه پس به دا سوال وړي چې خدای دوا پلار وبه د حضرت نوح علیه السلام پیغمبر څومره د لوی مرتبه خاوند نوح علیه السلام هغه چې دا زوی مشرک شرک به کو او ته قصه کوم پنځه بوتانو دا غي سجدي به کولې چې کله پلان نصیحت کو نه من سیلاب راغی دا الله په حکم دریاب اوچت شو کشته کې چې کوم وخت ابراهیم علیه السلام سره د مسلمانانو مرګرو خطه لوی ته وی بچی دلته راځه ال شابه کشته ته راخېجا زوی وته سوی وی بابا جودی غر تباو خېجم جودی غر نشناغه تباو خېجم ډېر لوی غر دی دا سیلاب ما ته نشي را رسېدلې پلار وته وی بچی لا عاصم اليوم من امر الله نن اگر وزده چې د خدای نه بچ کېدو ولا څوک نشتا مگر هغه به بچ کېږي چې د ما په دا کشته کې دي په دوی د خدای رحم دی نور نشته بچ کېدل مهرباني وکړئ کشته ته راوخېږي د مال دین تابع شه نه نه بابا سآوي الى جبل يعصمني من الماء غر تخرجم او دا به ما دا اوبونه بچ کوي قرآن وی زنویم وحال بینهما الموج فکان من المغرقین یو چپا پیرالو غر ته رجوع نکو شاته حضرت ابراهیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام زر الله تعالی سپورته کو یا الله تا خو ما ته چې ستا اهل به بچ کوما تا خو ما ته دا وعده کړې وه چې زما اهل به بچ کې زما بچي به بچ کې او دا ان ابني من اهل زوی مې بچي نه دی پس دوی بنده خفه کېږي که زما زوی د ما اهل نه دي زما بچي نه دي ادې زما په مخ کې په چپه باندې غرق دا دې څه وکړل الله وایي انه ليس من اهلک دا دې بچي نه دی نسبی بچی دے دے او دا دین بچی دے ندے انہو عمل غیر صالح بد عمل دے جی ذو عمل یعنی تقدیرات پا جا علماء لکی بد عمل دے چی بد عمل جستا بچی ندے پام کوانو حق ورے اگا خبر اون لکی چی پاگی تنف ہوئی گی چنن نفس اگا ٹکیو نوے چستا پہ علم نشتا زمان فیصلہ دا دا چی کافر و مشرک نبخم مشرک نبخل نشتا ان اللہ لا یشرکو ان الله لا يغفر ان يشرك به فیصله دا چې چم الله سره شریک ونیو بخل نشته ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء یاره چې وغواړم بل سړي ګناه کړی دا توبه نه دا وکي نو بخم دا ما خو خدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا چې الله له شریک ونیو ډېر شو دا خدای د هدایت نه جنت نه ډېر لري شو جنت بوی مونوي دیر غټ گمراه شو غټه گمراهی په قسمت ونیو دغه گمراهی دا دومره غټه گمراهی دا چې دا غي بخل او سر نشته بالکل نشته ټول عمر په دوزخ کې پراتی شرک پرې ګناه شورا کوم وخت شوی و حضرت آدم علیه السلام نو ولد حضرت ادریس علیه السلام پورې شرک نو ټول خلق په سوچه عبادت باندې د الله عبادت وکړو
د حضرت ادریس علیہ السلام 15 بچی پیدا شو. ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، دا 15 بچی پیدا شو. ډېر نیکانو، ډېر صالحانو. اوسم خلک نیکانو لراځي، صالحانو لراځي. دا زمانه عالمانو. ځکه پیغمبر وارث عالمي. ادریس علیہ السلام پیغمبر او پیغمبر ته الله وحی کوي. دا بچی دا خپل پلار په منصب باندې ناستو او خلکو ته دین خوراو، خلکو ته د الله عبادت خودل، خلکو ته د نیکی ترغیب ورکو. ډېر ښکلي عالمانو، خشته او ډېر خشته ښکلي صالحانو دینداره خلک. مرکو خامخا راځي دا 15 واړه بچي د زمانې تېرېدو سره مړه شو. چې مړه شو نو چې کومې شاګردان او کومې مریدان په هغه زمانه کې نو هغوی ورپسې ډېر زیات خفه. اوس هم چې یو عالم مړ شي شاګردان خفه، یو نیک سړی یو بزرګ مړ شي د هغه مریدان خامخا خفه، شاګردان او مریدان انتهایی خفه. یو بل ته به لګیو چې عبادت کې هغه مزه نشته جي چې د استاد صاحب خوا کې به هم کوو، جون کې هغه مزه نشته چې موږ به د خپل پیرانو صاحبانو په دې خوا کې به هم کوو. خفه ورپسې شیطان ولا د انسان په شکل ځاغې ویس ولې پریشانه یې استاد یې مړ نه شو، 15 استادان لاړل مړه شو، 15 پیران او صالحان مړه شو. اوس موږ څوک دي، موږ ته به دین څوک ښایي او زمونږ عبادت کې هغه لذت او مټاس او خوند نشته چې د هغې په مجلس کې به کوم مونږه خوند به او کوم اثر به. واقعي د نیکانو خلکو د مجلس یو خپل اثر شته، د علماو د مجلس یو خپل اثر شته، هغه خوند نشته. ابلیس ورته ودرېږي یو چل درته کوم، وایي زه دله قصه سمومه. نو ابلیس شیطان ده وله د هغه 15 نیکانو عالمانو په شکل باندې ډانچې جوړې کړې، بوتان یې وله جوړ. هغه زمانه کې دا فوټوان او دا تصویرونه جوړول جایز، دا د سلیمان علیه السلام په زمانه کې هم جایز. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې یجعلون له ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. پیریان الله دا حضرت سلیمان علیه السلام تابع کړو، هغوی به وله خشته خشته بلډینګان او محلات جوړو، هغوی به وله خشته تصویرونه جوړول. لکه اوس خلک په دې چې کور جوړ کړي سندرۍ پکې ولګوي، د غر تصویر پکې ولګوي، د ځنګل تصویر پکې ولګوي، د چینو تصویر پکې ولګوي، مدیدار ابشارونو تصویرونه جوړ کړي. هغه زمانه کې به هغوی د انسانانو تصویرونه هم جوړول، د ابراهیم علیه السلام تصویر، د بل پیغمبر د بل تصویر. دا جایز و زمونږ په امت کې به نه شوي. نو شیطان ولا بوتان جوړ کړل د هغه 15 علما او د هغه 15 نیکانو صالحانو. وی دا ځان سره کور کې کېږي، عبادت کې به هم خوندي. چې وخت تېرېده ورته وی داسې وکړې چې دا راوړی او دا د جومات کې کېږي دروازه کې، یا دې خوا کې تېرېږې نو برکت په در باندې نازلېږي. چې وخت تېرېده ورته وی د جومات کې ځان ته مخې ته کېږي، دا خو ستاسو پیران دي، ستاسو استادان دي، او د دوی دا بوتان دا تصویرونه چې در سره پراته په عبادت کې به هم خوند دي او شوق به وي. هغې ویره دا خو ډېره ښه ده، جومات ته یې پرې ور دننه کړل. نو هغې خلکو د دې 15 بوتانو عبادت نه دی کړی. که دی ورته وایي چې د دې بوتانو عبادت وکړې، وایي ښه ته په موږ د الله نه علاوه د غیر الله د خدای نه علاوه د بل چا عبادت کې، هغې چېرته منل؟ نو هغه د هغه شاګردان او د هغه مریدان خو په دغه مخته کړل، کور کې پرې وساتل، د جومات دروازو کې پرې وساتل او جومات ته یې پرې رادننه کړل. وی به دا په جومات کې به د سره په عبادت خانه کې پراتی او بس دې کې عبادت کوي او خوند به یې پکې. خو چې هغه خلک مړه شو په خپلو مرګونو باندې او د هغوی بچي پیدا شو، د هغوی نصیب پیدا شو، نو شیطان ورته وسوسې ور واچولې چې ستاسو پلارانو نیکونو خو به د دې عبادت او تاسو یې عبادت شروع کړئ. نو سجدې ورته شروع کړئ. د هغې چې کوم شاګردانو هغوی ورته سجدې نه وې کړې، هغوی د برکت دپاره کور کې ساتلي. د هغې چې کوم پلارانو نیکونو او د هغې بزرګانو کوم شاګردانو او مریدانو نو هغوی ورته سجدې نه وې کړې، هغوی ته غوښتنې نه وې کړې، هغوی په جومات کې او په لارو کې او په کورونو کې برکت دپاره ساتلي. خو چې وروستو بیا کوم خلک پیدا شو نو سی او کلوسې وروستو خلک بس هغوی ورته سجدې شروع کړې. چې سجدې شروع کړې بیا ورته خدایان وې دا مې خدای دی، دا به ما له بچي راکوي، دا مې خدای دی، دا به ما د بیمارۍ نه جوړوي، دا بل مې خدای دی، دا به باران وروي، دا بل مې خدای دی، دا به مصیبت ختموي. هغې نه د شرک بنیاد جوړ شو. ټول خلک دومره حد ته خبره ورسېدله چې څومره انسانانو دا ټول په شرک کې مبتلا شو. الله په دې میانده کې پیغمبران هم ورته راولېږل او خصوصا اخره کې ورته حضرت نوح علیه السلام راولېږه او 9.5 کاله نوح علیه السلام په دې خلکو محنت وکړو. تقریبا سره لا تذرن آلهتکم، یو بل ته چې ګورې خپل خدایان پرې نه دی، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوق و یعوق و نصر، دا 15 خدایان دي ګورې دا پرې نه دی.
تکړه شی ورته. نه نیم سوه کاله د دغې خلکو د نوح علیه السلام مقابله تېره شوه. نه نیم سوه کاله ډېر شی دی، ګورې لږه خبره نه ده. نو چې حضرت نوح علیه السلام پې دا زړه غریب ستړی کړه او دوی بیا د خپل شرک او د شرکي عبادت نه سم نه شو، نو بس بیا د الله په دربار کې ورته خیره وکړه. نوح علیه السلام یې سره د خپلو تابعدارو ملګرو مسلمانانو بچ کړه او دغه مشرکان خدای پاک ټول هلاک کړل. دا هلته نه شروع وه د شرک. اوس وروڼو ولې ګناه ده؟ دلیل یې راته یو ډېر ښایسته مدېدار وویل. نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي قال رجل یا رسول الله ای ذنب اکبر، دا الله رسول کومه ګناه ډېره لویه ده؟ اکبر ډېره لویه ګناه کومه یوه ده چې د هغې نه لویه ګناه بېله نه وي؟ نبي علیه السلام ورته فرمایي ان تدعو لله ندا وهو خلقک، چې الله له شریک وګڼې کوم الله چې ستا خالق دی. هلکه اوس به یو خبرې له راځو، ما سره به ټول په دې خبره کې پټې ملګرتیا کوئ. خالق د دې ټولو کائناتو څوک دی؟ شابه دی. بل څوک د دې کائناتو خالق شته؟ نو چې بل نشته نو خالق سره غیر خالق ولې شریک دی؟ دلیل شو. ان تدعو لله ندا، خدای له شریک ګورې کوم خدای وهو خلقه چې ستا خالق دې ته پیدا کړی، نو بل نشته خالق نو ولې شریک پیدا کړي؟ دا دومره لوی کائنات چې پیدا کړي دي، چا پیدا کړي دي؟ نو مال شوق سره جواب راکړه. د عقیدې خبره ده، عقیدې خبره ده. چا پیدا کړي دي؟ دا اسمان او په دې اسمان کې دا ستوري او دا سپومې او دا ټول کاڼي بوټي چا پیدا کړي؟ تاسې بل څوک کولی شي؟ دا موجوده انور دا چې موږ ورته ګورو دا څومره دی؟ موږ ته خو یو معمولي غوندې طبقي عمره ښکاري. هلکه انور موږ ته څومره ښکاري؟ ښکاري عمره طبقي عمره راته ښکاري. حالانکه دا څومره دی؟ دا د ځمکې نه، دا انور د ځمکې نه 14 لاکه چنده غټ دی. دې ځمکې سره چې 14 لاکه دومره ځمکې ملګرې کې لکه چې دا دوم ایله به انور ته ورسېږي. 14 لاکه چنده د دې ځمکې نه د انور غټ دی. لرې څومره دی دا انور؟ دا څومره لرې دی؟ دا تاسو ته پته نشته. دا 9 کروړه او یا لاکه میله لرې دی. 9 کروړه او یا لاکه میله د ځمکې نه لرې دی. او دا ستاسو سهار وختي کې دا پوټینۍ غوندې ښي طرف ته دا ستوري نه، دا د سویل دا ستوري چې پخوا مشرانو بوته د سویل ستوري وي، دا به څومره وي؟ دا به څومره غټي؟ دا د انور نه 50,000 چنده غټ دی. دا د سویل ستوري چې تا ته مخامخ ښکاري د انور نه 50,000 چنده غټ دی. نور ستا د ځمکې نه 14 لاکه چنده غټ دی. دا ستوري به څومره وي؟ څونه پوټې نه ښکاري؟ دا به څومره لري؟ د دې نه اندازه ولګوه چې دا ستوري به څومره لري؟ د خدای کائنات به څومره وي؟ الله اکبر. د خدای دې انور ته وګوره څومره رڼا کوي. کوم ځای دی؟ 9 کروړه او یا لاکه میله ستا نه لرې دی. دلته څومره ته ورسېږي؟ دلته څومره رڼا کوي؟ هغه د سویل ستوري څومره لرې دی چې ته اندازه ولګوه چې د انور نه 50,000 چنده غټ دی. او ما ته ښکاري یو معمولي غوندې سره راته ښکاري، یو پوټې غوندې ده ما ته د ساندا سترګه ښکاري. نو دا به لرې څومره وي؟ نو اندازه ولګوه چې اسمان به څومره لري. امام غزالي رحمت الله علیه عجیبه خبره لیکلې ده، ډېر لوی سړی تېر شوی دی امام غزالي. یو ډېره ناشنا خبره لیکلې ده. هغه وایي تاسو اندازه ولګوئ چې د اسمان به څومره لري، څومره ستوري دي پکې. دا تا ته چې کوم پوټې پوټې ستوري ښکاري، دا پوټې چمکیله ستوري چې ښکاري، دې کې یو یو ستوری د ځمکې نه غټ دی. دې کې داسې ستوري نشته چې د ځمکې نه راټوټي، یو یو ستوری د ځمکې نه غټ دی. او دا دومره دي چې دا شمېر نه زیات دي، دا اربونو تیربونو نه هم زیات دي. اسمان به څومره لري؟ الله څومره به لري؟ بیا د لومبي اسمان نه دویم به څونه لري، دویم نه دریم نه څلورم، 500 کاله مزل حضور پاک یاد کړی دی. امام غزالي دی کې بل خبره پکې مینس کې رااله درته ویل، وایي که دا ټول کائنات د ځمکې نه اسمانه پورې د شړشم د دانو نه ډک کړي، دا ټول د شړشم د دانو نه ډک کړي، اسمان څومره لرې دی. هلکه دا به څومره د شړشم دانې وي؟ شړشم خو پېژنې که نه؟ او بیا په لومبي اسمان نه دویم اسمانه پورې د شړشم دانو نه ډک شي، دریم نه څلورم، څلورم نه پنځم نه شپږم نه اووم، دا ټول د شړشم د دانو نه ډک شي. او یو مرغۍ راځي، یو مرغۍ، او د دې نه یوه دانه وړي، او دا دانه ته یو کرب کاله پس وړي. څونه موده پس؟ یو کرب، 100 کروړه یو ارب، او 100 اربه یو کرب. هغه مرغۍ راځي
او د اغین یو دانه یو کرب کاله پسوړي وی دا دانی به ټول ختم شي خو د آخرت زندگی به ختم نشي د آخرت زندگی سمانه چې کم جنت کې پراته دي هم ختم نشي او چې کم مشرکان په دوزخ کې پراته دي دا هم ختم نشي نن لګنی بس اخر دنیا دا ختم شو او یا په جهنم کې او زر کاله وي یو لاک کاله وي یو کروڑ وي یو ارب وي یو کرب وي یا دا غي چند وي نه د آخرت زندگی جنت هغه ته یو دوزخ هغه ته نه ختمه دوه زه حیران شوم د کافرانو مشرکانو ته چې سپیرو مفتو کې تباہ شوي د دنیا د لږ دولت لپاره د لږ مال لپاره د دنیا د معمولی ایشو عشرت لپاره کوم طرف ته لاړل ظالمان یا هغه جهنم ختمېدو ولا بالکل نه دی څه به کوئ نو د مارو دومره لوی کائنات چې الله پیدا کړي دا سپوږمۍ او دا ستوري او دا داسې بل څوک پیدا کولی شي وایه راته نه نو چې نشي پیدا کولی هغه کس چې هغه نشي پیدا کولی د خالق سره ولې شریک یې یوازې دانا په دریاب کې دا کبان وګوره دا غټ غټ میان پکې وګوره یو صحابي فرمایي وی نبی علیہ السلام یو جهاد له ولېږي 1500 کم به صحابه کرام روایت کې لکه ذکر د عادت کې لږ اختلاف شته وګی شو دومره وګی شو چې مونږ بداونو پانه خولې چې کوم مشرو هغه اډرو کوي او خان لالوي دروازه بم دریو خان الالول پاغي بم گزاره کېده دریو خان اخر کې یو قصه کې و چې د خان مونږ ټول الال وطن ته وبسرسو پریشان شو وی دریاب راته یو قبر وګورځو چې کبي څنګه وګورځو مونږ په تور او راټینګم کو اکب سونو ا دومره کبو چې مونږ 15 سره دی په یو واقع تل سم راځي 15 سره دی مونږ ټول دغه نه خوراک وکړو دومره کبو او بیا هغه کب چې مونږ خوراک وکړو نو هغه بیا ته څنګه وخت مونږ نبی رسول الله نه مدینه منوره ته مروړه او څومره کبو وی دمر غټو چې داغي دوله شی مونږ ودرولې د لخر چې کم مشورو دوله لشي ودرولې نو چې په لخر کې کوم اوګد اوخو او اوګد سره هغه په اوخ کې نو او لاندې تیر کې سره وسره ونه جنګي دا چې کب څوک پیدا کوي والله کده دې ګوته د بند عمره پټي پیپل سره ا پوپل وته وي کسه وته پوپل وته وي کدا څوک پیدا د پلاستیک په جوړ کې خو هغه شی بني کوم چې الله جوړ دا چا پیدا کړی الله نو ته مخلوق خالق سره شریک به وقفه عقل دې نشته د بوتانو سجدي کې نن ستا صرف او صرف په هندستان غوندې رندوانو په کلی کې مفتی مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي دي د 3 کروڑ بوتانو عبادت کیږي دا خبره زمانه ده 33 کروڑ 3 کروڑ بوتانو عبادت کیږي هر چا ځان له بوت پیدا کړي چا په کور کې خو دي چا په مندر کې خو دي چا په سړک درولې دي چا په دروازه درولې دي چا په هر کوټه کې ځان نه یو درولې دي چا د تانبې جوړ کړي چا د پیتلو جوړ کړي چا د لرګي جوړ کړي چا د اوسپنې جوړ کړي چا د کاڼي جوړ کړي او چې څوک مالدار دغې د سرو د سپینو جوړ کړي او بیا د بوتانو شکلونه څنګه دي د قمقلو د بوتانو شکلونه دا چې چا د پیشو په شکل جوړ کړي چا د سپي په شکل جوړ کړي دي چا د زمري په شکل جوړ کړي دي چا د خزې په شکل جوړ کړي دي چا د ګوتم بت په شکل جوړ کړي دي او هغه ترام رام کوي دا غي نه غوښتنه کوي دا الله فضل دې مونږ او تاسو ذات ته بڑا تندی لګي چې کم د دې تندی خالق او مالک دی ټول وای الحمدلله هغه ذات نه بغواړي چې کم د دې خالق او مالک دی او هغه ذات ته په دې ځمکه پریوزم چې کم دا تندی پیدا کړی دی مخلوق ته به نه پریوزم ان شاء الله دا به مقیده دومره لوی قادر مطلق لا یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په قران شریف کې الله تعالی مثال ورکړي دا د قران مثال دی د حضور پاکم وستا یو مړی او کدام رہی تو ته یو کار وستام رہی دی اغشت تاړي پیسې په تا ور کړی دي او دې لګیاري د بل چا خدمت کوي نو تبه د امرې با استافخي تبه چې بیخ ولا وباسه اخواتي پیسې د ما در کړی دي اغشت مې ډوډۍ زدر کوم یا مدد در کوم کور کې ما سره اوسېږي بجلی د باندې ما خرج کیږي او ظالم ما پرې دی د بل چا ته لګي خدمتونه کوي دا خبرای بس خوخ کی چي بم خوخ نه کی نو الله پیدا کړ جمال الله درکې ډوډۍ الله درکې جون خدای درکې سترګې خدای درکې دماغ خدای درکې پوز خدای درکې بچي خدای درکې نو بل څه کته کې نو خدای به پکې او الله به نه خبر کې نو درې لوی قدرت او طاقت خاو او تاسو ته د حضرت سليمان عليه السلام واقع یاد الله توي څومره د لوی طاقت خاون بادشاہ او پیغمبر دی الله توي الله ما ته حکم وکړ مخلوق له ډوډۍ ورکړ هغه زمانه کې مخلوق دومره نو لکه دا اوس چې څومره دي ما د علامه ابغالي رحمت الله علیه اوریدل نو یې ما ته دومره بوله کده مونږ یو کلی خلک چی یا یو ذل او تحصیل خلک چی دا ډېر لږ خلک
هغه د نوح علیه السلام زمانه کې دغه چې کوم ځای کې عراق خلک غرق شو وی د قوزیاتی نو افغاني صاحب خو خدای وجیبه نمبر لک خلک نو هغه سليمان علیه السلام خو لک خلکو لکه دې زمانه کې څوک چاله دغه ورکی دا جنگ باندې ډوړې ورکی یو کلی ورکی دوه ورکی درې ورکی ایمانداری نو سليمان علیه السلام چې خدا ورکول ځکه شم چې زما خو پیریان دی او دیوان دی ټول زما په قابو کې اوس به تعالی رقم او ارسب برابر الله ویني شي ورکول الله یو میاش کو باور کوم میاش ته ورکول شي کال نه میاش نشي ورکول یو ورځ باور کوم ورځ نشي ورکول الله یو خو اجازه راکا په قدر دا الله په حکم د ځای انتخاب کو او ټول پیریانو ته انسانانو ته شابه کاروندې کوي او پښتانه پیریانو ته غزنې سد یو سات سره پیریانو دیوان لګیاري قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه پیریانو به سره کار کوي خدمت به سره کوي باندې تابع لګیا دي غیاګانې وکړلې شوې میوه وکړلې شوې د زنګرونو نه میوه راغونډې شوې غیاګانې راغونډې شوې پښتون راغونډ شو دنیا سيزونو کړل شو او د دریاب غار او تعالی خو له دغه په دې خلک چې دریاب د کبان به مخري خلک به مخري او د پاسه په اوریاس ګرځي چې د اخبارات باندې نور نه لګي په دې سيزونو ستاد شي او یخه هوا په لګي قرآن شریف کې الله ویل سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر هوا تابع جدا چې د ډیریو لګیدل د غرونو په شان دي د میوه او د غیاګانو د غلو هر قسمه او سليمان موږ کلاس دا ټول اعلان کوم چې راشه دا څونه مرغه به کې دا به وخوري څومره کبان وای او یو شل منه مت دریا کاورو کو ټول کبان به اخلاص نه او ټول انسانان په لګي کې نه چې په لکلونو کې اخلاص نه کی لیکن نو دا الله د پوي پشان پوي د بل چاشتا نشتا پوي خدای دا اخو بظاهر ته ګوري کنه الله خو دې ته ګوري اذا الله ارس تیار شو وی الله مل مستیا شو کوم چانه شو کوم الله وی د دریاب د میان بخي دا مخکې مطلب پیدا چې راته الله حکم کوي چې پیریانو ته وایا چې استورو ورځي لغونده د کتابي وی دا شو کا څنګه کوم الله وی د دریاب د کبانو ته حکم کوي چې ټول لا شو د مل باندې اعلان وتاوکا تاوان به ټول تورسو لکه ابراهيم عليه السلام چې د حج आवाज وکړ او الله ګور تورسو تاوان به زور رسول ټول بدل تراشي دا ویلې راخدا یوازې کې اے کبانو تاسو نن د سليمان د الله پیغمبر او زما تاسو ټول ملمانه راځي او چې دا आवाज یو کپ ششتو راغی او چې څنګه په شتو راغی او ساري بار راوستو او جامع کولاو کړه او د جامع یو طرف دی یو ځای کې خو بل طرف دی بل ځای کې خو هر څه را میاس کې راګیر کړ او چې قاپه ورکړ ټول تیر یو نوړی سره الواق سره ارسوال ارس خطر سليمان علیہ السلام حیران کب تو یہ د خدای سپیره خلق تا خلاص کړل دي نور خلق سره بسکو د دنیا انسانان میرا غوښتي دي لکه ډوړای خلک پیند تیار ده ادم پښتانه دوی پیند ته تیار پیند سره سوق دي خلق سره بسکو ارزه تا خړل کب وتوي ملمته سوق دا خبره کوي دا چې پیند نو ملمته شرمول کوي ملمته د کوربه سره دالو به کوي ارسل یوال کبو ته زوی اے سليمان ابن داوود نار دې پرې خو ماشاءالله چې لمړې کې په پلار پسه موږ دې نه دیوال نار دې پرې خو وی دا چې تا نن څومره راکړه دا مال روزانه خدای دوه وړای راکړي نه تا تاسو پارلما تا ته وارښتم نو نیم مې پرو نیم کوګي پاتې شو اوس وای دا الله د قدرت په شان قدرت د بل چاشتا په شو غره دې مرغانو ته وګوره دې زمریانو ته وګوره زمری له خدای څخه مضبوط طاقت ورکړي غټ غټ غویان را پر دې غټ غټ غویان یو لته سره یو غوی بل طرف ته وګوره او دې ته وګوره خدای ولا څونه مضبوط وجود ورکړي اوخ ته وګوره خدای ولا کم شکل ورکړي څو پاوا الوزي پاوا روان دي مرغان دي څو پزمکه کې دنه پس مسو کې او په شوړو کې پراته دي که چاغ ژوند دي او څو په دریاب کې دنه پراته دي او څوک په هوا کې دي چا څوک په دوه په ګرځي قرآن شریف کې الله فرمایي څوک په سلور ګرځي څوک په شپږ ګرځي څوک په اتو ګرځي نو وځه ځل دې په دوه څومره ډېر دی د چا دوه وزري چا سلور وزري دي هغه د پاسه په منډه دي چا له خدای یو خوراک مقرر کړی چا له خدای بل خوراک مقرر کړی څوک متیاز کوي او څوک نه کوي شاته مچه ده نه متیاز کوي نه غول کوي الکه تاسو به وایي چې الکه دا شاته غول نه دي پښتانه وایي کنه وی دا غول د شاتو مچه دا غول شات دی غول نه دي دا چې زمونږ خلکو خبرې دي دا الټه کوي دا چې کوم خوراکو کې دا الټه دا شات دی الټه ده شاتو مچه ورکوټه د اسماته کې نه لوي
بعض حیوانات دي د اوبو شی بخوري متیادی نشتا، بعض حیوانات دي خوراک پکې له دسمات نشتا، چاله بدواني څوک باګی چې دا غینه بچی پیدا کیږي او څوک بداسه بچی وروړي. رښتیا وایي دومره لوی قدرت طاقت د بل چاشتا دا طریق دی. هغه ذات سره وهو خلقک ته پیدا کړې او بیا چې انسان پیدا او څنګه کولې شکر موږ راکړي. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خشت شکل موږ راکړي. په ټولو شکلونو کې د انسان نه کولې شکل د بل چا نشته. دا ډېر ښکلی شکل دی د انسان. مزېدار سترګې دله درک، پوزه یې دله درک، اوبه چې څکې سترګو باندې به ورته ګورې، که دا سترګې دې په سټ کې بیا به دې ورسره څه او که دا خوله دې شاته بیا به دې ورسره څه او که دا غوږونه دې په دا خېټه کې دې سره به دې څه چا سره دې خبرې کولې زر به دې ورته لمن اوچتول چې خبرې ووایي او که دا غوږونه په دا سر کې نو چا سره دې خبرې کولې زر به ټوپې پټکې ورته کوزاو. د خدای نظام او سپېمې پورته دي ځکه معمولي غوندې چرته قڼه مڼه ته بیږي رومال به راوالي ځان له به پاکې کړي که نه که دا شاته وي څه به دې ورسره دا خپې دې لاندې دي خو مزېدار پرې ګرځي، که دا دې سر کې وي څلورګولې به ګرځي. څومره ښکلی شکل الله انسان له ورکړ. لاړې دي په خوله راځي، لوی دسماتې دی لاندې روان دی، لاړې هر وخت راځي، که لوی دسماتې هر وخت راته بیا به دې ورسره څه کوي لاړو په شان د سترګو د اوبو په شان دی. که لوی دسمات هر وخت راته بیا به دې ورسره څه کوي. د لوی دسمات ځای که دې پورته بیا به دې ورسره څه کوي. او دا په خېټه کې چې دا څښا بوی مالا هوا ده که دا بنده نه وي او دا هر وخت چالو وي قسم دې که کور کې هم چا سره ژوند تېر کړی او څومره ښکلې پوټینۍ ژبه ده خدای در کړې ده او څومره تېز اواز ته خېږي څټک او سندان چې راوالې هم دونه تېز اواز نه کوي لکه ژبه چې کوي. سړی حیران شي ژبه د اخونو سره لوی ډګر هم نه وایي، معمولي لګي څومره ښکلې خبرې ته راوځي. او چې خبرې کې الف او ب او جیم دا چې خبرې کوم څومره په تیزۍ ژبه روانه ده، کله غاښ لدي کله تالو لدي کله شونډو لدي او هوا پسې شاته نه را روانه. رښتیا ووایه قرآن کې الله وایي وفي انفسکم افلا تبصرون، وفي انفسکم افلا تبصرون. اے انسانه ځان ته وګوره لږ غوندې که نه نظر دې ولې نه لګي. ما که معلومېنو ځان ته وګوره، زما قدرت که معلومېنو دې ځان ته وګوره، دې سترګو ته دې وګوره، دې غوږونو ته دې وګوره. والله چې یو سترګه دې خرابه شي په لکاو روپۍ پرې لګیا خو هغسې دله نه پیدا کېږي. د بشریت دپاره ما په خپله محنت وکړ، ما پرې زړه لږ زیات خفه کېږي. د لپاره ما اسلام آباد یو ډاکټر ته ټېلیفون ما ورته ده ته مې زره چنده غونډم په دې یارانو دوستانو درله ګرځم چنده دله غونډم خو که چېرته خدای پاک داسې څه انتظام پیدا کړ چې تا له چېرته سترګه ولګي او نظر دې پرې ولګي. پنډې اسلام آباد کې چا راته پېښور کې په یو هسپتال کولو وي هلته کې د بار ملک نه سترګې راځي چې د چا سترګې ړندې وي نو ورلېږدي دی مو له غریب ولېږم هغه کمپلیکس هسپتال مې لاړ شه کېږي او سترګه درته لګي او ستا یوه سترګه هم جوړېږي مې دله چا غواړم چنده دله کومه خو چې ستا نظر ولګي. هلته چې لاړ نو هغې ورته وایي چې شاته نظر نشته، شاته نظر نشته. زما ګوره محنت دی شاته نظر نشته. نو الله چې ما له تا له کوم نظر دنه مې یو دلته پوسه مخامخ ناست دی اوس هم پې د ماړه خفه شي مې بچو جانه ستا په زړه سرمان دی سرمان هم نشته شکر د حضور پاک نعتونه ویم د نبي علیه السلام صفتونه خدای پاک راله انتظام برابر کړی. یو ارمان مې پړه کې دی مې هغه څه دی وی هغه دا دی چې دا تور رنګ به څنګه وي سپین به څنګه وي واقعي دا لوی ارمان دی جي ګورې نو دا کشته ښکلی نظر چې په دا سترګو لیکن ثواب یې هم ګورې ډېر ډېر مایوس کېږي نه. نبي علیه السلام فرمایي چې چا نه ما سترګې واغېښتې او ده پې صبر وکړو دې سترګو په عوض کې به جنت ورکړو. حضور پاک نبي الله نه نقل دی ثواب یې زیات دی خو دا ګوره نظر څومره لوی نعمت. خبرې چې د چا غوږ کوڼي نو دلته به لاس ورکړي وګوره مخامخ چې خبرې وه ژبه د چا لقنتي ګرځي چې داسې به سینې کې زما ژبه به کار وکړي. لاسونه چې د چا شل شي اوهو څونه ګران کار دی. خپې چې د شلې شوې څونه ګران کار زما رونو کم د خدای نعمت. وفي انفسکم افلا تبصرون. انسان په دې وجود کې یو نظام دی هغې نظام ته زمونږ دا ډاکټران غالبا زه خو په دغه څیزونو نه پوهېږم خو د خپل ناقص پوهې په بنیاد ویم چې ممکن ده چې دغه نظام تدوی ده دغه نظام وایي څه ورته وایي د پټو نظام دا څه شی دی دا انسان دا وجود کې پټې دي او دا نری پټې دي د سترګې د سر نه واله تر د خپو پورې هغه نظام دا یو نظام دی. د دې نظام څه کار دی دا چې تا باندې څوک نوکاره ولګي که نه نو در درته پته ولګي چې په ما چا نوکاره ولګوله. نروس سیسټم نیرو سرجن دا نیرو ډاکټران دي غالبا یا چې خپلې په کاڼې کېښوده نو پته راته لګي چې دا کاڼی دی
ستن باندې سوکو هغه ته پته لګي چې دا ستن ده که پستر ګړوند می وته پته لګي بچ جان دا څه کنه که پتا باندې سوک مکارو لګي ته پیږي چې دا نو کار او یادي مثلا سوک پستن باندې غوس کی پته ته لګي چې دا ستن ده که سوک پلاس کو لګي پته لګي چې دا تلې دی التو لګي دا په شا کې متر باندې یا صدقو کې وګ باندې کې نظر ته پته ولګي ته څه پته لګي لون ته څه پته لګي بینا ته څه پته لګي په اډو کې درد په غاښ زړه ته پته ولګي چې دا کم غاښ کوي ما ته غاښ کاری نه پته راته ولګي دا هغه نظام دی هغه د پټو نظام دی یا مثلا یو سړی دی هغه په ګرده در شو فورن ته پته لګي په ګرده درد دی متیا دی ورته زړه ته پته لګي چې مثلا دا کله شابه در خالی کوا یا یو سړی دی هغه ته مثلا سترګه کې څه در راغی زړه ته پته لګي په سترګه در دا نظام چې دی دا د اعصاب دی د نری نری رګونه خوارې شوي دي په دې سرمن کې خوارې دي اډوکو سره ټټ دي په ګردو کې ارده ته رسېدلي دي او چې ستا په وجود کې په کوم ځای تکلیف راشي نو دماغ ته فوراً اطلاع رسوي دومره تیز نظام دی چې ستا د دنیا د کمپیوټر نه د دې نظام تیز یو د ډاکټر صاحب نه مې اورېدلي که یو کتاب کې مې کتلي سره نه هېر دي هغه وی یو ډاکټر صاحب نه مې غالبا اورېدلي وی دا دومره نری تار دی که نه او د انسان په وجود کې خور شوی دی وی که دا تار دی د انسان د دې وجود نه راوویسته دا تار او د دې ټولې ځمکې نه د 12 کروړه کرته تاو که نوم به ختم نشي دا د خدای نظام وفي انفسكم فلا تبصرون نو دومره د لوی قدرت مالک سره به ته مخلوق شریک او نه ان تجعل الله ندا نو لوی ګناه ده چې خدای له شریک پیدا کړي او هو خلقک حالانکه الله ستا خالق دی نو چې ستا خالق دی او دا نور مخلوقات نو مخلوق خالق سره شریک دی الله قرآن شریف کې فرمایي افمن يخلق كما لا يخلق یګي لکه څنګه خدای پاره مشتونه قام قريب من انسان من حيث الانسان يادو من شکر دی مسلمانان ټول الحمدلله انسان څومره قام قل دی الله ګیله کوي سوي افمن يخلق كما لا يخلق هغه ذات چې د ټولو کائناتو خالق دی بوتانو په شانته دی چې تاسو هغه ول شریکان جوړوي وې د ازمکه چا پیدا کړی دا ما نو چې چا نه پیدا کړی ول شریکوي وې د اسمان چا پیدا کړی دی ما نو چې چا نه پیدا کړی هغه ول شریکوي وې ته چا پیدا کړی وې ما پیدا کړی الله وې او دا تیار او دا ظلمات او دا رڼاګان چا پیدا کړی دی الله دا بل به سره شریک ترې له جرم په مکه مکرمه کې شرک څنګه راغی مکه مکرمه کې اسماعیل علیہ السلام چې کله وفات شو هغه خو بیت الله نه تاویدل نو چې کله خو بیت الله نه کم خلک لګو نو هغه چې خو بیت الله به خاني درشه مونږ نه یو کاني پیدا نو کاني ځان لا والو قتل هغه کانو ته به سجدي کوي او په مکه مکرمه کې یو کافر ته شوی دی یو ډېر کافر عمرو ابن لحي هغه باندې څه بیماری ولګېد چې بیماری په ولګېدله نو چا وته چې شام کې او چینه نه پاغه بولم به جوړ بشي د مکه مکرمه نه شام نو د پاغه چینه ولم بل یا جوړ شو یا جوړ نه او په شام کې خلکو د یو بت عبادت کوي ته هوبل وي دوی چې دا څه شی چې دا تاسو عبادت کوي وی دا خدای خدای دې کنه هوبل به مال یو نه راکوي دوی چې راځي او ناشنا تخبه د خلک چې یو وته متن د لاګ ځان ته یو ناشنا تخبه وړي هغه جوړ بکو ده کنه یو بت ور جوړ کو هوبل نو مکه مکرمه ته خلکو ته وی چې دا خو د عبادت پکار دی نو هغه سبب په بیت الله کې دنه کې نو رسول هم ذاته دل نو لات او منات عزا دا خدایانه کې دا عبادتونه شروع شي نو چې دا خلک گمراهه ته ورسېدل نو الله د دعا او جهان مباد سردار ورته راوړي صرف او صرف د شرک درد د پاره حضور پاک په مکه مکرمه کې دا څومره سختي برداشت کړی نو است سیاسي اختلافات نه ګوري تاسو ما قصه کړی دا ابو جهل او سرداران دغه د پیغمبر اسلام ترلا ابو طالب او مذاکرات یې سره وکړل بيدار واره دی راغواړو دا خوري فساد جوړ شو مون سره او فتنه جوړه شو کور په کور دښمنۍ دی جوړه کو هغه دا خوري خو شو مذاکرات نو کو جوړه بو شي راوي وختل وی هغه وته وی کله خدای غواړي مونږ ولا ورکو سوچ غواړي خاندان دی خشته دی او خيار دی قابل دی مونږ په فخر کوي ولې ورکو مال غواړي ورکو او کوم شری غواړي غم کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم افیشو بس ته وراره وی اکثر نور جګړه مالا د قوم مقابله ګرانه ده جوړ وسره وکړه اته روان شو سترګو کې وخت روان شي او توي کاکا وی خیر د تا نه خپکم کته د قوم نه مجبور نو پروا نشته وی زمانه د الله په ذات قسمی زه خطر راغلم دنیا ته زمال راغلم
جګړه مې په دولت ته وسره په حکومت ته په سلطنت او په ریاست نه قسم دې کړي یو لاس کې راته نور کېدي نور او دې بل کې راته سپومې کېدي او چې دا کم د الله د توحید اواز دا به پرې نه ده راغلی چې سپاره دا شرک دی ګناه دی چې د بوتانو عبادت کوي دا ګناه کوي دا شرک کوي کفر دی یعنی ورته د حضور پاک مقصد دراتلو دغه د شرک رات مدینه منوره ته لاړ هم د دې مشرکانو سره جهادونه که ته پیغمبر په نقش قدم تل غواړي نو حضور پاک د شرک د رد لپاره راغلی مقابله د شرک یې کړې ده مقابله د کفر یې کړې ده هغه زمانه کې چې څومره نږدې خلک ورته ټول مشرکان د په مدینه منوره کې یهودیان او مشرکان قالت اليهود عزير ابن الله عزير عليه السلام تبع خدای دی فعیسایان هغه شرک او قاتل النصارى مسيح ابن الله عيسى عليه السلام د خدای دی او که مجوسانو هغه اورته صدیق کول د دې رد لپاره خدای پاک د دوارو جهانو مبارک سردار ته ولېګو او الا الله پاک د دنیا نه ولېګو چې په خپل مقصد کې کامیاب کو د کفر او د شرک خاتمه راوسته او مکه مکرمه کې فتح شو د بیت الله نه ګیر چا پیر 300 بوتان پرد څومره بوتان او په بیت الله کې دنه بوتانو د ابراهیم علیه السلام بوتي جوړ کړو او د اسماعیل علیه السلام او پلاس کې د جواری غشي ولور کړو چې دا جواری د دوی شي نبی علیہ السلام چې دار تیرو باسه نو الله بیت الله ته نوزم نو هغه بوتانه تیرو وستل او په دې کې به یو بوتو او ټوټه ټوټه به پرې وته او دا به قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل حق راغی چې توحید ولا دین دی دا الله دا یوم من ولا دین وزهق الباطل کفر و شرک لن ختم شو ان الباطل كان زهوقا او دا شرک او کفر خدای ختمي زمانو په ټولو کې خطرناک او غټه ګناه څه شي شو او درې قسمه دي یو قسم یې دی چې په ذات کې د خدای شریک وګڼي یو قسم یې دی دو خدایا قرآن کې الله وایي لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا الکه په کور کې دوه مشران کې دي شي نه کدی زمکه اسمانونو کې دوه خدایان وي ارسب تبو یو خدای به وي د انور تابور مرد دی مشرق نه راوخی جو بس ته کنه اوسه ماته پرې راکړه دې بل طرف نه راځي بل به ته هغه ایو لزامن ورکه بس ته کنه ول تور ورکوم نه بل به یو لزوی ورکوم دوی تصادم راغلی نو یو دالي چې دوه خدایان یو داش دیم سره د الله پشان خشته صفات بندل ثابتول دې ته شرک په صفات وای الله لته کوم علم دی دا سه علم د بل چاشتا جواب راکړه الله هر وخت په هر ځای کې موجود دی الله په خپل اختیار هر وخت په هر ځای کې موجود دی الله په هر وخت کې د ارسنا په هر ځای کې خبردار دی الله هر وخت کې ارس اوري الله هر وخت کې ارس ویني الله هر وخت کې په هر څه باندې خبردار دی دا صفاتونو کې کړیو صفاتم د الله نماسه بل چاله ورکه څه ته ویل کېږي شرک په صفات او بل شرک فی الافعال په کارونو کې اسمانه هغه کارونه هغه سیدونه چې زموږ د اسبابونو بالا تر دي هلکه څه لازم نه چې سبب استعمال کې خامخا دی لکه دا مثال درکم جوړېدل د مرض جوړېدل دا زموږ د ظاهري اسبابونو بالا تر دي بعضې وخت سړی علاجو کې جوړ شي او کله علاجو کې جوړ نه شي معلومیږي دا چې دا جوړېدل دا د ډاکټر کار نه دی نه دارو کار دی دا د چا کار دی او که یو سړی چې ډاکټر جوړ کو شرک ډاکټر جوړ نه شي دا به چې دا ډاکټر په وجه الله جوړ کو کته د دارو جوړ کو نو غلط دی دارو جوړول نشي کولی دا به څه وایي چې په دارو کې د جوړولو اثر چا پیدا کو الکه پلان کې مولا صاحب په دم واچو دا به نه چې د دم جوړ کو دا به نه چې د مولا جوړ کو دا به وایي چې د مولا په خوله کې اثر یا په دم کې د جوړولو اثر چا پیدا کو الله پیدا دا به یا مثلا دعا وته چا وکړه او دا غي په وجه جوړ شو دا به نه چې دوا جوړ کو دا به نه چې دوا کوونکی جوړ کو سبا چې چا جوړ کو قرآن شریف کې الله فرمایي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ الله وی چې تکلیف در باندې ما راوستو دا تکلیف زمانه ما سبب بل څوک نشي ختمولې الګه ختمولې شي وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ الله وی چې دا خیر رسول غواړم دا خدای خیر څوک بندولې نشي عبدالرحمن بابا دوی څه عبدالرحمن بابا وی کنه وی چې څنګه دلکا وی ک الله در سره مل نبی رحمان که الله در سره مل نبی رحمانه که لخکر در سره بی یکتن ہے نو والله که دی لخکر بچی چې الله دلا جون درکا الله دل عزت درکا
الله درله امن درکا نو نه دې ټوپک وجلی شي، نه دې دشمن وجلی شي، نه دې پیسه وجلی شي، او نه دې د غر د سر لاندې کا نه دې غو. او چې الله درله مرګ راولي نو نه به ټوپکی، نه به تبی، نه به دشمنی، نه به ګولیوي، نه به اکسیډنټي، نه به اوري، نه به سیلابي، د شپې به ودې په خو دونه سو باسي. ژوند او مرګ د چا په لاس کې شو؟ عزت او ذلت د چا په لاس کې دي؟ کائنات څوک چلای؟ الله چلای. بچی څوک ورکوي؟ دا به نه چې پلان کې بچی را بچی به خدای ورکوي. دا به نه چې پلان کې جوړ کړو. بعضې خلک د زیارتونو نه په دې تمه دي. دا عقیده هم ګوره درسته وساتئ. زیارت نه په دې تمه دي چې هغه زیارت به زمانه بعد وباسي، بعد فوج جوړوي به هغه زیارت به بچی را کوي. خطرناک عقیده، قتل به دا نه وایي. دغه زیارت چې کوم وخت کې جم دی ده به بچي د چا نه غوښتل؟ لږ سوچ وکړئ که نه، بچي به چا نه غوښتل؟ دغه زیارت چې کوم د الله ولی دی او نیک انسان دی، دی چې به بیمار شو چا ته به چې ما جوړ کا، نو تا هغه الله ته ولې نه وایي؟ دغه نیک سړی ولی د خدای چې بچي نه کېدل، چا ته به یې درخواست کړو چې ما له بچي راکړه؟ الله ته. نو د خدای ته دا به بالکل نه وي، قطعا به نه وي. د مشرکانو عقیده و د بوتانو متعلق هغوی به څه وی؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. موږ د دې بوتانو عبادت دی لکه چې دا خدای ته نږدې، نو چې هغه لپاره سپېره عبادت کوي چې خدای ته مې نږدې کړي، نو ډایرکټ د خدای پاک عبادت ولې نه کوي؟ زمانو انسان نه به فایده اخلو، عالم له به ځو دعا راته وکړه، بزرګ له به ځو دعا راته وکړه، دم به استعمالو، علاج به کوو، زیارتونو له به م ځو. زیارتونو له تلل منع نه په شریعت کې. نیکان صالحان بزرګان هغې له به ټولو له به ځو. خو کوم څیزونه چې د مرض سره تعلق لري، بچی ورکول، عزت ورکول، ذلت ورکول، باران ورول، دې څیزونو کې د ټولو کې به مونږ سوال د چا نه کوو؟ بیا الله نه، بنده نه مونږ سوال نه، الله نه. او که مونږ د خدای پاک چې کوم کارونه کوي دا د بنده له ثابتو چې بنده هم داسې کولی شي، زوی ورکولی شي، انسان جوړولی شي، دې ته شرک. او شرک خطرناکه ګناه ده زموږ. نو الله دې د شرک نه وساتي. نو لږ یو بوټی احتیاط کوي. شیطان موږ پسې شاته لګېدلی دی ډېر خطرناکه طریقه، او په معمولي معربولي شبهو موږ بربادوي. دې کې صفا د الله تعالی د قرآن شریف ایتونه او صفا د پیغمبر علیه السلام د حدیث دي پکې. نو معمولي شکونه او شبهې او شعرونه معمولي غوندې داسې د بعضې ګمراه خلکو خبرې دا موږ برباد او تباه کوي. او بیا زه ډېر په بل څیز یارېږم، د ځان کدن په وخت کې شیطان امې تباه نه کړي. اصل چې هغه راته داسې څه بعضې څیزونه وښیي، خو داسې کوه د بل څیز تباه نه کړه، داسې کوه او زه داسې وکړم فورا تباه نه شم، شرک. نو خدای دې د شرک نه ساتي. لږ به شرک څه ته وایي پوه خو شوی پرې که نه؟ الله له شریک ګڼل دیو دینو کې په ذات کې چې دوه خدایان دي دا نشته یو دی. په صفاتو کې چې د الله کوم خشته ښکلي صفتونه دي دا به بنده له نه ثابتوو. او بل په کارونو کې چې الله کوم کارونه کوي موږ به دا نه وایو چې دا بنده کوي. بنده صرف کسب کوي، خالق رب العالمین دی. او بنده چې کوم کسب کوي په دې لاسونو پوهې دا طاقت ول چا پیدا کړی دی؟ دا الله پیدا کړی. نو رب العالمین دی مونږ د هر قسم کفریاتو شرکیاتو نه په امن کې وساتي. الله تعالی دې مونږ د ایمان ژوند راکړي. الله دا توحید د الله د وحدانیت عقیده زموږ کامله کړي. او رب ذوالجلال دې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړل شوي دین باندې ژوند او مرګ نصیب کړي. او د هغې د جنډۍ لاندې دې الله تعالی مونږ جنت ته بوتلی کړي. او د کفر او شرک نه دې خدای مونږ وساتي. الله د کفر او شرک نه وساتي. الله د کفر او شرک نه وساتي. الله ته خاتمه بالایمان کې، خدای خاتمه بالایمان کې. او ځان کدن وخت رب العالمین د شیطان د ګمراه کولو نه وساتي. مونږ د جمع او مرګري دې دې زیرور دې زمونږ هغه اپریشن کړی دی. دعا وکړو چې الله تعالی ول روغ صحت ورکړي، الله ول شفا ورکړي. بعضې کسان وفات شوي دي مردگان، دوی چې کوم مردگان دي زمونږ په د دې محلې د سیدو د محلې وفات او سید ګلشاه کاکا هغه دوی چې الله مغفرت نصیب کړي. نو څومره وفات شوي دي زمونږ ستاسو مشران الله ټول وبخي. او په کورونو کې په هسپتالونو کې مریضان الله ټول شفا ورکړي. الله مونږ ټول د خیر او د برکت ژوند راکړي. د فتنو فتون په امن کې وساتي. کوم دوستان چې د لرې درځي نه راغلي دي الله په یو قدم ولا جنونه ورکړي. الله که په ملمنو کې یا په د محلې په دوستانو کې په جمعات په جمع کې چاته څه پریشانې وي او په خوشالو بدل کې. او الله تعالی چې څوک په تکلیفاتو کې تکلیفات په خیر باندې بدل کې. اخر وخت په خپل کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد